خواښې خو سر ته به دې چټیم سلام اچو ترورې سلام علیکم سلام علیکم که نه به دې اچول سلامونه خو به جب کې وي ښه په ژاولو دې یاره نه کړې وای چې زه به تاسو بیم تګاب ته ښه د هغې ځای انار به درته ښیم او په لاره باندې به منظرې درته ښیم او په لاره باندې به مرکې درته ښیم هغه هم د خندا نه ډکې خوا په هر قدم هیله که د زر کې درځم درپسې نجلۍ ماتاله شه ګوتر کې واه یاره زنده باد دي دا راته ووایه چې د تګاب خلکو ټول سره دي انار یې خوړلي نو تا څنګه موبلیل خوړلي را دې خوا شه مه تخته راځه نوم دې ښکلی کلکلا خان وای کلکلا دغه کلکلا خان نوم یې د ښه دا هم زموږ ملګری و ده به چې ماشوم به وایه چې سهار وختي به راووتو د کور په دیوال به ناست او بیا پې نوم کېښود کلکلا خان نو بس زه وایم دوستانو مینهوالو سلامونه خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ وئ او د صحت په کالو کې راته پټ وئ نن بابا راوتی دی بیرته په چکر باندې ښه خو تاسو سره ما یوه واده چې ده په سروبي بازار کې کړې وه چې زه به تاسو بیم تګاب ته ښه د هغې ځای انار به درته ښیم او په لاره باندې به منظرې درته ښیم او په لاره باندې به مرکې درته ښیم هغه هم د خندا نه ډکې خوا خو زه وایم چې یو ځل په امیر وینز یوټیوب چینل ته سر ورښکاره کوي که چا هر چی شی نه د هغو خو ماشومان دي رښتیا سبسکرایب کړی که چا سبسکرایب کړی نه نو هغه سبسکرایب کوي او دونه جنجڼۍ دی د میخې والا هغې ته هم یو دوه درې لغتې ټنګه او ټونګه ورکوي پس یوه داسې ګوتمه هم ورکوي داسې ښه صحیح ښه نو بس زه وایم دوستانو په کمرې کې را سره یعنې شاته چې ولاړ دی هغه نعیم جهان دی زمان وسی دی او جهان دی نو خلکو پکې پټي وکرل مونږ پکې یوه ګوډه را جوړه نه کړه ښه خو زه وایم دوستانو د خپرونې تر پایه پورې له ما سره ملتیا وکئ چېرته اخوا دې خوا لاړ نه شئ ماشومانو زه وایم بابا تاسو وایئ زنده آباد صحیح ده بابا ای قربانم شوم مخی وای مخی نون وسو ما ته اجازه راکړئ چې زه درنه لاړ شم دعاګانې راپسې کوئ خدای پاک دونن وسي راکړي دي مونږ افغانانو کار چې دی غره ته غرو ته دا مې ټول وسي دي ښه دا مې ټول وسي دي چې دنیا ته پته ولګېږي چې بابا دونن وسي لري خو تر پایه پورې له ما سره ملتیا وکئ چېرته لاړ نه شئ همداسې به ځو په لاره باندې او تګاو ته به ځان رسوو انار به درته ښیمه ښه له ما سره پاتې شئ ښه ځمه وای دا خو زه کور طرف ته روان یم ای زرکې پسې مړ یم نو بیا رانه کور کې پاتې شوه نو څو تاسو لاړ شئ ښه بس ورځئ بس زرکې باندې سلام وای ورته دادا لاړو تګاو ته صحیح ده که نه ځئ ورځئ هله زویه لاړ شئ آفرین قربانم شوه مخ الله پاپړ درته راوړمه مه خفه کېږئ آفرین پاتې شئ له ما سره یا خدایه نو وسو نو بس زه وایم دوستانو قربانم شمه لکه څنګه مې چې مخکې درته وویلې که نه چې تګاو ته روان یو ښه نو بس راورسېدمه تاسو خو ګوره زما د شاته مجاهدین ورونه هم ولاړ دي امنیت یې نیولی زه وایم خدای پاک د دوی نه خرابوي ځکه چې د دوی امنیت چې دی هر وخت یې ماشاءالله ټینګي نو بس ما وغوښتل چې بابا چې د دوی سره څو خبرې اترې وکړي ځکه چې همداسې زه روان یم تګاو خواته اولته به زه تاسو ته انار ښیم ځکه چې بابا او چکر خپرونه ده خو دلته ګورم چې ټول نظامیان ولاړ دي اول دوی سره
سره سلام کلم السلام علیکم قماندان صاحب سلامونه قربانم شمه قماندان صاحب سلامونه ستړي مه شئ راځئ ټول راځئ دی خوا السلام علیکم ستړی مه شئ قربانم شمه الله مخ خرابوه الله خو مخ خرابوه راځئ داسې راځئ دی خوا دلته راځئ قماندان صاحب دی خوا راشه دلته راشه زنده باد دلته راشه ودرېږئ دواړه زه وایم د ټولو نه مخکې خو زه بخښنه غواړم چې د تاسو وخت مې ونیو تا د مجاهدینو ته څه خبرې کولې والا داسې اوس دا دلته نن موږ یو ښه پروګرام درلوده او له قسم مسیم سره کول دغه ساحه کې د برق پروژې فعالیت ولې هغه د برق نن افتتاح ده نو بس دې خو دا د تاسو هم راورسېدې زنده باد قماندان صاحب دې ټولو نه مخکې خو د ښایسته نوم راته ووایه د ما نوم صداقت ده وای نو زه وایم بس صادق اوسه ښه د صداقت غونډه کې نوم هم صداقت دی او صادق هم دی قماندان صاحب ستاسو نوم جهادیار یاره زه وایم بس د ټول عمر جهاد کړی نو دا راته ووایه چې نن څنګه ولاړ یې دا چیک پاینټ خو ماشاءالله چې ګورم امنیت ښه ټینګ دی ماشاءالله والا خاص امنیت په خاطر راوستلي یاستو زنده باد دي خاص تاسو د خلکو د ملت د عام خلکو امنیت په خاطر او چې دغه برق افتتاح په خیر خلاص شي نو ټولو ته به برق ورسي د چا کوم شی چې د شرایطو مطابق هغه نه به زه وایم قربان دې شمه بس زه وایم زر کې برق را روان دی بیا به په رڼا کې مستی کوو همداسې نه ده صداقت او ورور همداسې ده قربان دي نو صداقت او ورور زنده د زرکو که د زرکانو نه زه وایم یوه زرکه ښه ده زړیه یوه بس ده زړیه بیا چې ډېرې شي که نه خدای به به مانه سینځری جوړ کړي سړیه هر قدم مهې لکه د زرکې درځم درپسې نجلۍ ماتاله شه ګوترکې واه یاره زنده باد دي نو قماندان صاحب ګوره ښه زمونږ ستاسو څونه ښایسته وخت و که نه و همداسې ښایسته وخت و وروره بس وروره درز او غب په نه و وروره بس ور به رغلو په پیازو باندې او په کورتو او په غوړو باندې ممناوې راوړل همداسې نه ده که نه سره چا به واو زنده خو دا راته ووایه ما خو زرکه چې دا په خره باندې راوړې تا راته ووایه مرغۍ په څه شي راوړې ما په ټیکټاک کې یاره زنده باد دي قربان دې شمه ژوندی دی نو بس څونه ښایسته وخت و او نن سبا څه وخت دی وروره بس په موټر کې به یې راکېنولي شپېته موټران به پسې شاته روان کور کې به بنډۍ پخوای نه شي بیا به ورته فلانې لوري تا پسې 50 موټر روان او اخیسته به اول 3 نیم لکې پخوای نه شي او بالکل زنده خو دا راته ووایه صداقت وروره چې دا واده دې په خپله خوښه کړی که د ادې او د دادا په نو د ادې د دادا په خوښه مې یاره آفرین دې یو مچوکه راکوه الله بس زه وایم ګوره صداقت ورور مې صادقه خبره وکړه ښه وی ویلې چې یعنې د دادا او د ادې په خوا خو ګوره مه دې څنګ کې مې چې دي هغه مماګان ولاړ دي خوشې که او پرېږده خوشې که او پرېږده ترافیک ماما رانږدې شه د ټولو نه مخکې خو د دا ښایسته نوم راته ووایه صدام حسین صدام وخ مچوکه مخلا یاره صدام حسین دا راته ووایه چې څنګه یې د موټرونو سره ښه یې ورسره ښه دا راته ووایه چې د موټروانان ولې ستاسو دغه لاره نه تعقیبوي بس رفت آمد دغه یو پکې بېلاسه پکې راځي بېلاسه هم راځي یعنې تاسو چې کومې لارښوونې ورته کوئ هغه نه مني که نه او همدغه هېوادوال بیا په خارج کې سم د سړي غوندې روان او خپل وطن کې نه ګرځي که نه ده څوک خو به بدماشي نه کوي بدماشي کولی نه شي چې صداقت دی ښه هغه وخت لاړو ښه چې هغه چرګې لاړې ښه چې هغه ټرتو پرتو هغه یې بیا کولې همداسې نه ده صداقت وروره ټول ښه شوي آفرین امین نو بس صادقه ورور زه په دې لار روان وم تاسو مې په چیک پاینټ کې ولیدئ نو ما ویلې د دوی سره خبرې وکړم جار دې شمه الله دې شوه ته لږ را دې خوا شه جار واوه ځمه دانه تویه نیسي ټول خورمه خدا وراستي زرګې ته به خیمه چې راځه اوس دې دادا ته ووایه چې څنګه سړي ته یې ورکړې راځه ته لږ راځه قماندان صاحب دې خوا راشه سړیه دا خو دلته ما سره خوا کې ودرېږه دا راته ووایه چې تا واده په خوښه کړی او که بې خوښې دې کړی
یاره مغه پلار مې راته کړی ده زنده‌باد بیا دې الله ژوندی لره پخ ځکه چې د پلار دونه قدر کې الله دې تا دا راته ووایه چې واده نه مخکې دې کله کله یو پټ مټ شی ور او که نه نه دا قصه نه نه وه خواښې خو سر ته به د چټیم سلام اچو ترورې سلام علیکم سلام علیکم که نه به دې اچول سلامونه ښه په ژاولو دې یې رانه کړې وای 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 ښه د ژاولو خدای رانه یې خولې ته یې واچوم د ټوس یې رانه ونو یاره زما کمندان صاحب الله دې ژوند دا راته ووایه چې دلته څه وظیفه لرې ته په خپله دلته خو موږ د قومندانۍ مربوطۍ د سروبي ولسوالۍ زنده‌باد همدغه د ولس خدمت دلته شپه ورځ موږ ولاړ یاره قربان دې شمه چې ولس ښه په ارام وخت سره خپل ژوند وکړي او که مشکلات وي سره جار دې شمه الله دې خوشحال دا راته وایي چې په دې اخره کې څه پیغام لري د لیدونکو ته یو پیغام ورکړه لیدونکو ته خو موږ دغه پیغام ده چې ټول د افغانستان بچي دي زنده‌باد دي او هر چېرته چې باید خپل ولس ته او خپل ملک ته خدمت وکړي او ملک ته خدمت او ته چې د موټروانانو ته چې د یو پیغام ورکړه ورته لږ سړي شي سړیا دې ته چې هر څومره چې موږ چې ورته وایو سړي شی به سړی کېږي یاره نه سړي کېږي بس بیا خو زه وایم بس بیا خو د صداقت صاحب دغه کوتک ضروري دی چې پسې راوایې کړي دا بیا پخپله سړي کېږي ښه نو دا راته ووایه څنګه چل دی یاره نه خو به دې کړي نه ده دې کړې یاره زه وایم ستوره زوی دلته دې پاتې راوستو ښه دلته دې پاتې راوستو تا د موټرانو سره څونه مینه کړې ټر پرته پر پرته او هغه یارانه نه ده کړې صداقت څنګه نه کړ ټول مې په کابل کې تیر کړی یارانه به نه کړی دا موټر ته سره ورسته کیو واه 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 او څه ورته یو بچا استو سوی طرف ای طرف ګوشه قربان ته لګ را دي خوښه زه به یو څه وایم صداقت وروره او ته به را سره وای صحیح ده څنګه په روساتو په تو کمبرته پروتو خو دماغ په نه نه وای خاله کوشه څنګه په روساتو په تو پر په تو خورا وټرا یاره قربان شم الله خو خوشاله لره الله م ژوندي لره الله م تل کامیاب لره نو صداقت وروره که دې خوښه یي که نه نو بس مونږ ته اجازه راکړه چې ورشو اجازه راکړه مستې مونږ میلمانه مو جارم شم الله خو زه بیم بس دوستانو دا زمونږ ساتونکي دي ښه همدا دي چې مونږ دغه شانتې بدرېغه روان یو ښه قربانم شم نو بس زه به په اخر کې وایم چې بابا او تاسو وایئ زنده‌باد بابا زنده‌باد بابا زنده‌باد وخت قربان لاړم خدای په امان خدای په امان دوستانو بس زوبم دغه شانتې دي دغه په لور ښه قربان یا خدایا زه وایم ښه راغلاست راورسېدم دوستانو مینوالو تاسو ته خو مې ویلي وو که نه چې په لاره باندې بم تاسو باندې منظرې ګورم مرکې ځکه چې د بابا چکر خپرونه ده نو اوس راورسېدم قربان تاسو خو ګورئ زما شاته دغه چوک ښه دا چې دی د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ تعمیر چوک بازار ته رارسېدلی یم درته ومې ویلې چې دلته به د خلکو سره خوږې خوږې خبرې کوو خو زه وایم بابا چې دی یوازې پرې نه ږدی ماشاءالله دغه د تګاب خلک دي د ولسوالۍ ټول زما مینې دپاره راغلي خو له ما سره پاتې شئ ورځمه د دې ځوانانو سره ټوکې ټکالې او ګپې شپې ولم راځئ راځئ ټول راځئ هله راځئ هله دې خوا راشئ راځئ زنده‌باد دي راځئ ولې دې کټ کوو خو بس فولو کړی به دې
راځئ راځئ الله زنده‌باد دي الله راله قربان ستړي مه شئ ټول ستړي مه شئ ستړي مه شئ خو کوه که نه خوله دې چینګه نیولې ده دا رقم او وروره ستړي مه شئ نه کې راځئ دې خوا ته ودرېږئ راځئ قربان دلته راځئ دلته راځئ داسې آفرین آفرین اخلا السلام علیکم اخلا وړکیا څنګه یې خو یې راته قربانم شم ودرېږه چې دغه بچه مړی چېرته پاتې دی دلته دی ښه زنده‌باد دي نو تاسو به ما سره اوس خبرې کوئ صحیح ده که نه دا ښایسته نوم دې راته ووایه والکه مالیار زاهد جانه ګوره نن خو زه م راغلی یم د تګاب ولسوالۍ ته ښه نو ما به نن ته په باغونو باندې م ګرځې انار به م را باندې خورې ښه زاهد جانه دا راته ووایه چې د تګاب خلکو ټول سره سره دي انار یې خوړلي نو تا څنګه موبلیل خوړلي را دې خوا شه مه تخته راځه آفرین دا کار چې موږ هم انار خوړلي انار هم شکول اوس انار شکولونه راغلي ټوکه خو به پکې که نه زاهد جان دا ټول زمان وسي دي ښه ګوره دوی سره چې ټوکې ټکالې ونه کړمه د چا سره به وکړم زاهد جانه دا راته ووایه چې دلته څه کاروبار کې دلته زه خپله هغه کې وظیفه کوم ښه وظیفه کې قربان دې شم الله دې روغ لره همدې تر څنګ دا راته وایه چې کورونه م هم دلته دي که بل چېرته دي کورونه هم دلته دي همدلته دي دا راته ووایه چې بابا وادي په غم اړولی او که نه پاتې اړولی تیګړه پتنګ دسمال یې راوړه دسمال واده مې هم کړی دی وای نو بیا خو یو په دوه چنده خوند یې وکړه ښه دا راته ووایه کله کله هغې ته م انار ور وړې پټ پټ په جیب کې او که نه ولې نه راوړي انار ور وړې ورته که نه خامخا بیا خو ګوره دا مینه خو چې دی یو جانبه نه کېږي دوه جانبه ده ښه بس مونږ هم یې والکه زر کې خراب کړي غلی شه د حال به نه وي خدای دې وکړي چې هغه زما دا خپرونه ونه ګوري که نه خدا وراسي کور نه مې هم پسې راخلي ښه نو راځئ دې خوا راشه والکه دې خوا ای قربان دې شمه زنده‌باد دي دا ښایسته نوم دې راته ووایه سیدالله جانه قربان دې شمه ولې داسې خړ پړي ولا کار کو کاکا کار کې وای قربان ستا دې د خړو لاسونه د تندینه دې اخ قربان شمه بس زه وایم دا خړ پړ ځوانان چې ني دا وطن به م نه ښه ځکه چې دوی خدمت ونه کړي وطن آباد نه کړي څوک به ښه نو قربان راته وایه څنګه یې کاروبار دې څنګه خدای مهربان دی همدا اوس دې څه شي کار کوو چې دا لاسونه دې پرې دا سیمټ یې وړل سیمټ دې وړل خلک خو چې سیمټ وړي کله کله یې ونیمه ټپه م وایي کومه ټپه دې زده ده او که نه څه به وایو یوه ټپه ووایه یو شعر ووایه یو لغات ووایه یو څه خو ووایه که نه قربان یو شعر ووایه یو نعت به وایو نعت نه شعر ورکړو نعت خو اوږد دي که نه شعر خو ولا کم یاد یو بل څه ووایه ښه دا ووایه ټتو پتو مرتو پرتو خرتو پرتو دا ووایه زه ووایه دا خو ویلی شي دا ویلی شي جانانه کله کله یادېږي د خړ خړ لاسونه وای دا خپل وطن کې د خپل د الله نه باسو شکرونه ای زنده‌باد دي بیا دې م ژوندی الله دې ژوندی لره نو ځوانانو تاسو خو ټول ښې ولکن وصیه څنګه یې ته خوله دې چینګه نیولې ده او خاندې خبرې نه کړې دا ولې راشه ځوانه دې خوا ته الله زنده‌باد دي ښایسته نوم دې راته وایه مهرالله جانه داسې ښکاري لکه د مکتب والا محصل یې نه محصل نه یم متعلم یم متعلم څوم سیم کې لسم کې نو په راتلونکي کې څه غواړې چې جوړ شي راتلونکي غواړم چې ډاکټر جوړ شم نو ته ولې که د غوږانو که د انسانانو ولې نو د غوږانې غریبانې به څه کوي هغوی ولې حاجت نه لري هغې ته هم نور ورونه شته دي یعنې تا ځان انسانانو ته ولې ورونه د غواګانو ته وایي ای چالاکه ګوره بیا دې م چل ښه دا راته ووایه چې اخره کې څه پیغام لري اخره کې دا پیغام لرم چې باید د نوي ماشومانو ته باید د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې یو پوهنتون نږدې جوړ شي په دغه خاطر باندې ذهني پوښتنو کې څنګه ذهني پوښتنو کې ښه راته ښه زه باسه چې څه وایم هغه به وایې ښه صحیح ده چنګو پنګو ماتو پاسنګو ساتو پاتو وایه که نه دا ما چې څه وویلې دا ووایه ځه پوه نه شلم چنګو پنګو ساتو پاتو منګرکه چنګو یعنې ته څنګه یې داسې دی لیونې ما درته وویلې چې همدا اوس چې ته یې که نه بس مانارونه راغلي دا دي وخوړل ته وایي ته څنګه یې یاره زنده‌باد دي بس دوستانو ګوره دا خو ټول مینهوال دي ښه د بابا نو وروره بس دا د تګاب ولسوالۍ ده ښه دغه د منار چوک بازار دی همدغه شان دی به زه تاسو ته باغونه هم ښیم خو د بابا سره یو ځای شئ یو ځل ووایم درته بابا تاسو وایئ زنده‌باد وایئ که نه وایئ بیا ووایئ
قربان مخی وای انار یې ټول خوړي دي زنده الله دې دا ژوندی لري همدغه شانتې له ما سره ګوره پاتې شئ بابا یوازې پرې نه ږدئ نن به زه ور ټول دغه تګابیان چې څومره دي دغو ملګرو سره به ټوکې ټکالې کوو له بابا سره پاتې شئ پاتې شئ دا خدای په عجیب کې مې پټ کړی خدای په امان یاره زه وایم دوستانو بس دغه دی ګوره دغه دی تګاو باغونو ته راورسېدم ښه دا ښایسته ښایسته انار تاسو ګورئ دوستانو ښه بس زه وایم دلته به زه څوک ګورم چې چا سره مرکه وکړم ودرېږه هلته خو یو کس ولاړ دی ښه هغې ته ورځم چې څه وایي خدایه پاکه څه ښایسته باغونه لرو ښه خو بس دغه ده که نه چې بابا ترېنه لرې دی السلام علیکم سلامونه قربان دې شمه څنګه وای زار دې شمه وای قربان دې شمه چېرته درنه ورک یم بابا هغه د 3 کلو کې مې اوس ولیدلې وای زه وایم را دې خوا شمه چوکه راکړه مخ الله داسې مخامخ ودرېږه کمرې ته اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه زما نوم حاجي صاحب سید اکبر د قلیوادي اوسېدونکی یم و سید اکبره دا راته ووایه هغه سید اکبر خو به نه یې چې په وچه خوړه کې به ما او تا ماشومتوب کې درس ولې نه د قرغل باغو کې چې مکتب و دلته شوخي کوله نه مغه یې که نه چې هغه ما او تا یو ورځ چې دي هغه د باغ نه مڼې پټې کړې وې چې هغه ملک صاحب پسې اخیستې آفرین زنده مخه لذیذ دا چېرته ورو بچه مور یو دا پسې خو زما سترګې راووتې از ما بابا و ملک کو که نازولي و نازولي و یاره زه وایم څه ښایسته وختونه وو ډېر ښکلي وختونه دا راته ووایه دا باغ دې تا دی او که نه دا مې د تره دی ښه دی تره دی څنګه دي په باغ کې خو حاصلات ماشاءالله ښه ډېر انار خو پکې دي الحمدلله ډېر ښکلي انار دي خواږه انار دا راته ووایه چې دا انار بیا چېرته خرڅلاو دپاره وړئ دا خو موږ داسې لیږو پاکستان ته یې لیږو مزار شریف ته لیږو کابل ولایت ته هلته لیږو پاچاهي ته همدغسې لیږو هلته خپله هم خورو اوس مم لیږلي دي که نه د انارو ونې خو ډېرې ډکې دي داسې ښکاري چې اوسه پورې هم چېرته نه دي لیږلي نه هغه محصول یې ډېر چې کړی دی پاکستانیو په موږ باندې لاره بیخي خرابه کړي انار څوک بیه هم نه کوي ښه یعنې دا موټران چې په تورخم کې ولاړ دي همدغه حاصلات پکې خوسا شول دا خو زمونږ حاصلات یې مونږ زړه پې بدېږي بلکل نه خو دا داسې ګوره چې موږ سره پاکستان ټوکه کوي مال هم نه واردېږي البته باغو کې خو لکه دا راته وای دا خو به دا چاو د انار به خو دغسې مونږ زموږ هم پاکستان چاولي الله دې وکړي جانه والا خدای تعالی دغه پاکستان مجاهدین پاسه کې موږ خپله ویزو خوشی ویزو کوئ یو ورځ به خو زه وایم ګوره انار چې چاود نه وي که نه او بس سپینګیری چې دغه شانتې خوږ نه وي بیا مزه نه کوي هو که نه مزه نه کوي دا د قاره چوي ولکه دا راته ووایه چې هغه بلار به هغه ما او تا وخت کې هغه چې وخت راغه دې بیا خرڅه کړه که نه په دې مې پوه ولې مې خرڅه نه کړله خرڅه دې یاره دوستانو دا زما د ماشومتوب یار دی ښه خو ډېر وران و ښه خو بس دا دی چې زه لږ بې وخته تې سپینګیری شوم او دا ښه دی ځوان پاتې شوی دا راته راته ووایه والکه هغه د کوز کلي هغه د هغه پلانټي لور دی چې خوښه و هغه دې وکړه نه اوس هم پرې عاشق یې پې دا هغه ده ګوره د هغې ټایم کې هم ډېر کوشش کوو خو زه وایم بس وخت دی تېر شو خو اوس هم پې عاشق دی یوه ټپه خو ورته ووایه دی عاشق بیا نور نشته چې اول دې وي چې رامین شو ولې ونی که دی درته نه وی زه درته وایم دا خو زما د ماشومتوب یاد اول دې وي چې رامین شه
اول دی وی چې را مین شه د پاس په بام د کشماري کړی یاره ژوندی دی قربان اوس دا راته ووایه چې اوس خو دې واده کړی که نه اوس نشته واده کوم شرور انداسې ګرځي چې باغو کې تا انارم فکر خراب کړی یعنې کونډ ګرځي انداسې ګرځي یاره زه وایم اوس دې ورور راغی درته ګورم چې دا 32 غاښونه خوله کې نه یم درته کوم واچوه که نه دقسې همغسې ما خوښه ده بس زین دا پاتې بس دا به درته نه وی چې غوښه راته راوړه شودي هم کوي سره یو کنډولۍ والسلام علیکم په خیرونو وای دغه راشه دې خوا راشه چېرته دا نوم دې راته ووایه نوم دې ښکلی کلکلا خان وای کلکلا دغه کلکلا خان نوم یې د ښه دا هم زموږ ملګری و ده به چې ماشوم به وایه چې سهار وختي به راووتو د کور په دیوال به ناست او بیا پې نوم کېښود د کلکلا خان یاره کلکلا خان ډېر واله که دا راته و چې اوس هم اذانونه کې په دیوالو او که نه ښه په ډیران نه ګرځي یاره څه وران وي تا به کله اذان دا چې ماشوم په ډیران به ودرېدو داسې به کو ټپ 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 کلکلا خان دغه دی همدا و کلکلا خان بچه مړیه دې خوا دا چېرته ورک وي دا شاوخوا دې ګرځېدلي اخري دې خرڅ کړې که اوس هم شته یاره یوه مې ساتلې تا لپاره بس زنده ښه دې کړي دي چې په هغې باندې ما او تا ګرځو لرګي پرې راوړو کلکلا خانه دا راته وایي چې اوس څه شی کې اوس به څه وکړو اوس هېڅ شی نشته وزګار ګرځېږو نه اوس کوم باغ ماغ لري او که نه لري و خدای په دغسې باغونه شته ماشاءالله دا راته ووایه چې بچي دي اوس څو دي 14 یا بس دغه دی بس مونږ افغانان دې ته تکړه یو چې کرکټ میدان ورته جوړ کړو خړپه او خړوپه بس کلکلا خان دی نو بس زه وایم ما دې تاسو ټول کلکلا خان راشه دې خوا د تا نه ډېره مننه قربان دې شم الله دې ژوندی لره بابا دې چې ټوکې ټکالې ونه کړو نو خو موږ تاسو وخت تېر دی صحیح ده او زمونږ ستاسو څه ښایسته وخت و ساده وخت به غټان به وروره لوبې م کولې دا خبره به نه وه چې پلانی داسې دی او پلانی اوس خو نن سبا داسې وخت یې وروره بس چا سره ګرځېدلی هم نه شي همداسې ده ډېره مننه دې تاسو نه راځم به قربان دې شم راځم به ولې راځه لاره کې امنیت دې جار دې شم بس دوستانو وخم لیده که نه دغه یار سره مې هم دا زما د ماشومتوب یار دی ډېر ټوکي سړی دی خدای دې دی آباد لري او اکبر لالا چې دی دا هم زما د ماشومتوب یار دی ډېرې چخړي تیم کړي دي ما او د بس زه وایم دوستانو تاسو لږ دغه انارو نه خوند واخلئ ما او کلکلا خان او ورور به مې داسې لاړ شو چکر به وکړو څنګه م خوښه ده تاسو دا انارو سیل وکړئ راځئ چې ځو یا قربانه یا خدای خیر وکړي زکام هم وهلی